ډېر په معذرت سره بخښنه د ټولو نه اوله خبره دا وه چې ریاست او بریګیډیر کور کمانډر د مونږ وژنې کړي دي، مونږ مشران یې وژلي دي، قتل یې کړی دی، هلته خلکو سره یې ناروا سلوک کړی دی، دغې په خلاف باندې سخت مزاحمت کول دي. تېر د حاجي شاه فیصل حاجي صاحب په ټینور کې یو ورته ټیک ټاک وویل چې زه دم حاضر مدرسم او که کوم چک پوسټ باندې ودرولو نو بیا به انجام بدل وي. ټیک ټاک یې باقاعده وایسونه راغلي وو چې کلیر بیا یې ورکړو او ښه په پروګرام طریقه سره پرې چې دوی مزال وکړي. مونږ اندوزونه دا اعلامیه کې راولو چې مونږ د دوزونه ښه په غټ تعداد کې درومو، که په کوم ځای کې موږ ته رکاوټ جوړ شولو نه به یې چک پوسټ وي نه به ته وي. ښه کلیر کټ خبره ورته کول دي. نو ته عمومي خیریت نه وکړی، نه یې موږ وژنه کړې دي، خلک یې موږ ویشتلي دي. ښه دا وضاحت ورته کول دي. دویم چې کوم لاشونه یې غورځولي دي، کومې وژنې یې کړي دي، یو وخت قرآنو ورسره رابطه کول دي. په دلته کې په جناب پارک کې یا په بوګناران کې دغو سبو جنازې کول دي، جنازې په ودرول دي او اسرا د مستقل پرلت اعلان کول دي. دلته کې د مستقل پرلت اعلان کول دي، دا پرلت موږ نه ختموو. یا یې د کور کمانډر یا یې مطلب په رینګ روډ پېشتهار یا دلته کې په پېښور کې پر سره اعلانول دي پرلت یا دلته کې. نو دا دوې درې خبرې مو وې او دا ختمي خبره دا و چې په غټ تعداد کې تګ پکور دی، که پټ لوړلو یا په بورکو کې لوړلو یا مطلب په بل شکل کې لوړلو نو ورته مړي پرتې دي، جنازې پرتې دي، ورته لاشونه پرتې دي. نو دغه لپاره چې کوم د سنجیده عملیات کول پکور دي.